د سپین بولدک له لارې راستانه شوو افغان کډوالو ته په پنډغالي کې 24 ساعته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. دا افغان سرتیری د هغه عمر خوړلي کډوال په پالنه بوخت دی چې پاکستاني عسکرو پرې هر ډول ظلمونه ترسره کړي. حاجي بابا دا وچ حاجي بابا دا وچ وده ځه. د پنډغالي په داخل کې 15 روغتیایي ټیمونه د باکیفیته درملو په درلودلو سره هر ورځ سلګونو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ماشاءالله د 3 ورځې کېږي موږ ته داسې خدمت کېږي، داسې خدمت د لویو نه د کوچنۍ نه که ډاکټر دی، که امبولانس دی، که د مالیې والا کسان دي، که حکومتي کسان دي، د دې ځای موږ سره لاس په نامه ولاړ دی، موږ ته په خدمت دی. ډېر خوشحاله یم چې زموږ ماشومان مریضان وم، ډېر خدمت یې کړی. دا ماشومان دي، دا دوا یې ورکړې ده، مقصد کتلې دي، بالکل ځینې خوشحاله یم. د روغتیایي ټیمونو مسؤلینو د خپلو هیوادوالو خدمت خپله وجیبه وګڼله. په وینا یې هره ورځ سلګونو کسانو ته درمل ورکوي او د عاجلو مریضانو لپاره سیار امبولانس هم شتون لري. تقریبا 20 کسه زموږ د صحي پرسونل دلته موږ سره په دغه کیمپ کې شتون لري چې په د 24 ساعته د خپل وطنوالو چې د پاکستان دلته راستون کېږي د دوی په خدمت کې او کوم خدمات چې دلته دوی ته کېږي البته دا سیار کیمپ دی. هغه اولیه کومکونه په هر ډول ناروغیانو چې دلته راځي دوی ته رسیدګي کېږي، په اخلاص سره دوی ته شپه ورځ د دوی په خدمت کې او تداوی ورته کېږي. په ورته مهال د کندهار ولایت د حوزه‌ایي روغتون مسؤلین وایي د دفاع وزارت په شمول 15 روغتیایي ټیمونه نور شتون لري چې پر یو وخت ګڼو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. الحمدلله د کومې ورځې چې مهاجر ورونه د پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي او بیا په دې کیمپ کې میشت یم، الحمدلله د هغه ورځې راهیسته زموږ د صحت ټیمونه د لیب په ولسوالۍ کې په بېساره توګه باندې هغه خپل خدمات وړاندې کوي. الحمدلله په دې کیمپ کې زموږ سره تقریبا 15 صحي ټیمونه اوس موږ لرو چې یو د باران ټیم دی، په هغه کې تقریبا 10 نفره پرسونل موږ لرو چې په هغه کې زنانه واکسیناتوران یم سته، په هغه کې زنانه نوټریشن یم سته. دا پنډغالی د سپین بولدک دروازې ته په 2 مترۍ کې شتون لري چې پکې د افغان کډوالو لپاره هر ډول سهولتونه برابر دي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کندهار، سپین بولدک.